السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو ډېر خوندور پټ سټینګ در وښیم چې دغه سټینګ به تاسو ته نوي معلوم او کله چې تاسو ته دغه سټینګ معلوم سي نو تاسې ټول به ورته حیرانه سئ. او دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې شان پټ کړئ. نو ګورو دوستان تاسو د موبایل په سکرین باندې کتلی شئ چې فلحال دلته صرف او صرف مسنجر ده. نو کله زه په مسنجر باندې کلیک وکړم ماته به مسنجر خلاص سي. نو دغه رقم دوستان ګور دلته دغه سټ ګوره ټوټل خالي ده. نو دلته ما ورښولی ده چې کله زه په دې ځای باندې کلیک وکم ماته د واتساپ خلاصيږي. نو چې کله هم زه په دې ځای کلیک وکم ګوره ماته به واتساپ خلاصي. دغه رقم ګوره په بل ځای کې بیا ما دلته فیسبوک ورښولی ده. چې کله هم زه په دې ځای باندې کلیک وکم ماته به فیسبوک خلاصيږي. دغه رقم په بل ځای کې بیا ما کلکولیټر ورښولی ده. چې کله هم زه دلته کلیک وکم ماته به کلکولیټر خلاصي. نو دغه رقم په دې اخري ځای کې بیا ما یوټیوب ورښولی ده. چې کله هم زه په دې ځای باندې کلیک وکم ماته به یوټیوب خلاصيږي. یعنې دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې شان پټ کړئ. هغه که مو هر ځای شان پټول، که مو دلته پټول، که مو دلته پټول، که مو دلته پټول، که مو هر ځای پټول چاته به نه معلومیږي. نو تاسو ته به صرف هغه معلوم وي. چې کله هم تاسو په هغه ځای باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به هغه سټینګ یا هغه اپلیکیشن خلاصیږي. نو ډېر خوندور سټینګ ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ټرانسپیرنټ ویجټ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو یو وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو بیرته به تاسو دغه اپلیکیشن کلوز کړئ او د موبایل وهوم سکرین ته به ولاړ سئ. کله چې تاسو د موبایل وهوم سکرین ته ولاړاست نو دلته چې هر اپلیکیشن هر سټینګ پټوئ نو سمپل به تاسو یو وار د موبایل په سکرین باندې کلیک ونیسئ. کله تاسو د موبایل په سکرین باندې کلیک ونیسئ لاندې به تاسو ته یو اپشن راسي د ویجټس په نامه باندې. په دغه ویجټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویجټس باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو هغه اپلیکیشن پیدا کړئ کوم اپلیکیشن تاسو هلته انسټال کړئ. یعنې دلته به تاسو ټرانسپیرنټ ویجټ اپلیکیشن پیدا کړئ. ګوره دغه اپلیکیشن ده. سمپل به تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک ونیسئ او هر ځای چې مو وس هر اپلیکیشن هر سټینګ پټوئ دغه به سمپل هلته تاسو کښېږدئ، هلته به یې پرېږدئ. نو مثال زه دلته یو شی پټوم، یو سټینګ یا اپلیکیشن پټوم، په دې ځای ما دا پرېښوئ. دغه رقم ګوره په دې کې بیا تاسو ته دغه دوه اپشنان راړي، یو د سټایل یو د اوپن اپ. نو سټایل زه بعد کې تاسو ته درښیم. اول راځو اوپن اپ ته. په اوپن اپ چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو د خپلې خوښې اپلیکیشن یا سټینګ ور وښیاست. نو ستاسو په موبایل کې څه اپلیکیشنان انسټال وي هغه به ټول تاسو دلته راواړوي. نو دلته چې مو هر اپلیکیشن ورښوئ هغه اپلیکیشن تاسې دلته ور وښیاست. اوس مثال ګوره په هغه ځای کې زه ګیلري ورښیم. ما دلته په ګیلري باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم بیا چې کله هم زه په هغه ځای باندې کلیک وکړم ماته به ګیلري خلاصېږي. نو راځو ګوره سټایل ته. په سټایل باندې ما کلیک وکړئ. په دې کې څلور سټایل راځي. یو د اول، یو راونډډ فریم ده، یو سکویرډ فریم ده او یو انویزیبل ده. نو په دې کې مثال اول ده ول دا باندې ما کلیک وکړئ او اډ مې کړئ نو دغه رقم ګوره دغه رقم شکل یې راځي. نو اوس راځو زه تاسو ته هغه نور سټایلونه درښیم او ګوره بیا په دې باندې ما کلیک ونیوی دغه رقم لاندې به تاسو ته ویجټس راواړي. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ټرانسپیرنټ ویجټ باندې به کلیک ونیسئ. نو مثال دویم اپشن زه دلته پټوم نو په دې باندې به دا ټرانسپیرنټ ویجټ پرېږدئ. نو دغه رقم اوپن اپ ته رالم. نو په دا دویم ځای کې بیا زه دلته یو بل اپلیکیشن ورښیم. نو مثال دلته زه راځم، زه دلته کلکولیټر ورښیم. تاسو چې هر شی ورښوئ د خپلې خوښې اپلیکیشن تاسو ور وښیاست. نو ما دلته په کلکولیټر باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ګوره په سټایل چې کله هم تاسو کلیک وکړئ له دغو درو سټایلو سره، له دغو اولو درو سټایلو سره لیک راځي، لاین راځي. نو بیا د هر چا سر په خلاصېږي. نوم او شکل به نه وي، صرف په لیک ورسره وي. او که چېرې تاسو غواړئ چې یا نه د نوم ورسره وي او نه د لیک ورسره وي نو په دې کې د اخري اپشن چې د انویزیبل، په دې انویزیبل باندې به تاسو کلیک وکړئ او په اډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ نو ګوره دلته اوس هغه کلکولیټر موږ پټ کړئ. اوس کله هم زه په دې باندې کلیک وکړم ګوره ماته به کلکولیټر خلاصېږي. او دلته په دې اول ځای کې خو ما ګیلري ورښولې. اوس کله زه په دې باندې کلیک وکړم ماته به د موبایل ګیلري خلاصېږي. یعنې دوستانو د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې د موبایل په سکرین باندې شان پټ کړئ، هغه که سټینګونه وي که اپلیکیشنان وي. نو ډېر خوندور سټینګ ده. که مې چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.